الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين دوستان وعزیزان الله رب العزت رمضان المبارک میاشت راوستې وه لاړه ختمه شوه او الله رب العزت په دې رمضان المبارک برکتونو ولا میاشت د فضیلت میاشت د عبادتونو میاشت د ذکر او اذکار او د نوافلو میاشت د نوافلو او تلاوتونو میاشت او رب ته د ودرېدو او د فریاد میاشت په دې کې الله رب العزت ته نزدېکت حاصلولو میاشت لاړ هر یو انسان په دې خوشحالي کې دی چې اختر راشي اختر ته هر سړی خوشحاله هر سړی په دې تنل کې دی هر سړی پوله وایي چې استاد اختر کله اختر کله کله رمضان المبارک میاشت راشي څوک د روژې تپوس نه کوي افسوس خبره ده روژه کله حدیث شریف کې راځي مؤمن باندې چې کله عبادت وخت راشي او د عبادت ته خوشحالي نه او په خوشحالي باندې عبادت کوي پوه شئ چې ایمان یې کمزور دی صحابي راځي د الله رسول ته تپوس کوي الله رسول ته فرمایي چې الله رسول صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابي تپوس کوي چې یا رسول الله د کمزوري ایمان علامت څه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په جواب کې فرمایي چې د کمزوري ایمان علامت دا ده چې تا باندې د عبادت یو وخت راشي او تا د هغه عبادت ته زړه نه کیږي ته خوشاله نه پناهیږي روزه راشي رمضان مبارک میاشت راشي عبادتونو میاشت راشي هر یو سړی د ویره چې دا روزه وکړي او اختر ماشاء الله پرون خو حالات لیدل کړه زه وایم الله دې ایلون ماسک لسی ورته وس طاقت ورکړي چې زموږ د پاکستان ولا د پر سپیس کې پر کارونه جوړ کړي چې ټول افغانستان باندې ولا پرو کوي وای ولې بیګا وریا دلته نشادت نورالم دلته نشادت نورالم دې لکه ته خدای باندې ستاسو سترګې دې کډر دین دې چې تا په وریا کې سپو مې ولیدل یا د ایلون ماسک چې په سپیس کې کارونه جوړ کړي تا تک باندې کې چې تاسو مې ولیدل حیرانتیا خبره دادا چې عام ټول ملک جزیره عرب کې چاپیر هر طرف ته وګوري باران موسم دی وې در روانه وې بار ځای کې وې در دی باران نه هغه ته به څه ومه ښکار او ماشاءالله دیوال شو کنه اختر په درې یوسف تقسیم شو او بیګا ته چې کوم کسانو اعلانونه کوي موږ خپل اعلان واپس رب العالمین یقینو کوي چې د دې دین او اسلام سره کوم خلوار او خطا د خلکو شروع کړي تاسو سوچ هم نه کوئ معاشي د خلکو له برباد دینی امضا کا برباد
د دین اسلام نه ټوکه خندا جوړه شوې ده، ټوکه مسخره ته جوړه شوې. صحابي نبی علیه الصلاۃ والسلام سره صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ناس، نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات خفه ناس، صحابه ته تاسو کې د الله رسول ولې خبره؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي در منصور روایت چې زما په امت به یو داسې دور راشي چې د هغه عبادتګاه جوماتونه به د ګپو شپو ځایونه پاتې شي، عبادت واپس اختر شو قدر الله به بیا خلک جومات ته راځي، بیا به خلک جومات ته ډېرې اختر شو قدر. دوستانو عزیزانو اخرنی وخت هغه یو ځای کې زما بیان ختم ایته مې خبره وکړه وایي دا تاسو ته کوم د اوس د ایران د حالات وینئ کنه دا اوس شروع شو، خو دا مو وایي چې بس لاړه خبره ختم دی ته اپنے هرموز بند کړ دی بس خبره ختم داس دې باندې تیلی بند سورة روم رواوي ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون. چې د قیامت تر راتلو نه به مخکې اخرني وخت کې به درې مضبوط جنګونه کېږي چې الله رب العزت به روم ته غلبه ورکړي. بیا په آخره کې الله رب العزت مسلمانانو ته غلبه په هغه صورت کې ورکړي چې امام مهدي علیه السلام راشي. دوستانو عزیزانو حیران دي چې خدای پاک چې د دې مسلمانانو ته لار سمه کړو که اغیار سره د دې مسلمانانو د خاطر هغې سره ونښلو، که د عقایدو په مورچه کې ورته کینو او که نه فکري مورچه کې ورته کینو، که نظریاتي مورچه کې ورته کینو، په کوم دفاعي لیک باندې وجنګېږو د مسلمانانو ډیفینس ولې د دین اسلام نه دی چې دی کومه ټوکه مسخره جوړه کړې والله فرق یې که داسې نور اغیار موس پسې ټوکه، ذکر پسې ټوکه، قرآن پسې ټوکه، دین اسلام پسې ټوکه، بانک پسې ټوکه، تر دې پورې چې هغه پښمني هغه اعلان چې کوي هغې پسې ټوکه او خندا. په دې مسلمان په دې میمز کې څه شی پرېښودی دی چې دلته مسلمان دی؟ دا سوشل میډیا لږ راوړه دې مسلمان دې حرکتونو ته وګوره، تر هغو ته وګوري تر هغو کې دې کوم حرکتونه دوره پکې هغه وړو ځان نه شرمولی چې څومره پکې مشرانو ځان شرم لوی لوی سړی کرکټ پکې ګوري، شاته ناستې میچ پکې ګوري با ګوري بغوان بیا وایي استاد یې اختر کړی. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کوله ټیک ته الله رب العزت د باندې رحم او کرم کړی، خپل کور ته رابللی، د مسلمان په کورنۍ کې پیدا کړی، رب یقین وکړه په اغیارو کې پیدا کړی، په مسلمه کې پیدا کړی، تا خدای سره جب کوي ولې نه هندو پیدا کړی. دې دنیا کې که زاینسټ وي که ایتیسټ وي که هر یو مذهب وایي هر سړی ځان ته ټیک وایي چې زه بالکل ټیک وي، هر سړی ځان ته وایي زه په حقه باندې یم. خدای به که ته په هغې کې خدای پیدا کړی ته خدای سره جنګ کولی شو؟ ای مسلمانه تعالی د خپل ایمان قدر کول پکار دی چې ته 15 وخته ښه پابندۍ سره لمونځ کوې او شکر وباسې، ډېر زیات کم دی. هر انسان د دې دنیا کې چې څومره ذرات دي د هر ذرات برابر دی شکر وباسي یا کم. ولې په دنیا کې الله رب العزت په ده باندې ډېر نعمتونه کړي دي. ایو حدیث شریف راځي که نه الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، چې د مؤمن دپاره دنیا جیلخانه ده او د کافر دپاره جنت دی. ته یې که نه چلته عالم خپلې ګاډۍ یا خپلې لباس بچو پوره که نه موږ ته وایي چې عجزي کوئ، فقیري کوئ، غریبي کوئ، تا ته یې څه کوي؟ خپله خو په مرسډیز او په بي ایم ډبلیو کې ګرځي، کاټن ته وګوره، دې ته وګوره، وایي که د نبي علیه الصلاة والسلام په دور کې یو صحابي عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه د ټولو نه مالدار صحابي، د ټولو نه ښایسته جوړه اچولې او په اس باندې ناست او روان. مخې ته ورته یو کافر راغی او ورته ویل چې تاسو موږ ته د قناعت او د صبر او دغه خبرې کوئ او د خپل سورلۍ ته دې وګوره، د کپړو ته دې وګوره. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ورته ویل وی الله رب العزت چې زما دپاره په جنت کې څه تیار کړي دي د دین په نیز باندې زه اوس هم په جیلخانه کې یم،
پنځه وخته پابندۍ سره لمونځ کومه، هر کال زکات ورکومه، هر کال د سر صدقه او سرسایه ورکوم، د بچو د سر صدقه سرسایه ورکوم، ټول ژوند مې د پابندۍ دی. نو زه ځکه په جیل کې یم. او زما دپاره دا اس او دا قبلې دا هېڅ نعمت دی، د جنت لباس او د جنت فضلي د دې نه ډېره اعلی. او که ته دا وایې چې کافر دپاره دا جنت دی، شکر وباسې چې ته دلته ډېر په ارام ګرځې، خورې خوراک څښاک کوې، ستا دپاره ځکه دا ځای جنت دی. هلته کې ستا دپاره بیا د اور لمبې دي، هلته کې ستا دپاره څه دي؟ اور لمبې. شکر ته وباسې چې دلته کې بچې. د جهنم په نسبت باندې ستا دپاره دا دنیا جنت دی چې ته پکې د اور نه بچې. نو دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې الله رب العزت دنیا کې که مؤمن ته شوکت او شان او دولت ورکوي، په دې شکر وباسه، دا بې ځایه ضایع کوئ مه. یعنې برب یقین وکړه چې په دې معاشره کې موږ ته پته ده چې کوم غریبانان دي، دې حده پورې غریبانان دي چې د خوراک طرف یې نه لري، چې خدای پاک د کوم ځای لرو. او چې چا ته خدای ورکړي دي، وسې ورته ورکړی دی، هغه وایي چې خدای څه ورسره وکړو، ضایع ولې نه شو. او که ورته وایي چې یو 10 روپۍ راشه دې غریب ته یې ورکړه، سودا ولا والا، راشن ولا والا، بیا په هغه مخ هم نه وي چې تختې ته ده. دا حال دی زموږ د معاشرې چې یو طرفه غریب د لوږې تندې مري، بل طرفه ته د مستیانې کې. نو تا روژه، ستا عبادت، ستا لمونځ او اودس به خدای قبول کړي. دوستانو عزیزانو، مبارکه میاشت ته لاړه ده. په دې مبارکه میاشت کې چې څومره هم د الله رب العزت عبادت کولو، نن یې اخرنۍ ورځ او اختر چې راشي خوشحالۍ به وکړي، یو ورځ به وکړي، دوه ورځې به وکړي، درې ورځې خبره. د مؤمن دپاره ټوله میاشت د روژې میاشت د خوشحالۍ راشي، ټوله شپې د خوشحالۍ شپه، ورځې د تلاوت، شپې سي ورته د عبادت، ورځې د حلال څیزونه نه ته الله رب العزت منع کړي. حلال څیز د پروت د الله حکم ته نشي پړی. د الله رب العزت اوامر چې د انسان ته د الله رب العزت حکم دی، هغه وکړه. که ته په دې حکمونو کې ته ځان نه پوهېږې، ځان هوښیار جوړې، د الله حکمونو سره هر شی کمپیر کې. لکه ساینس دا نن سبا زموږ د هوښیاران د یم جنریشن چې څو راغلي، یاره چې ساینس تابع دي، ساینس تابع دي، ځان کوي. که ته په ساینس باندې دا ټول کمپیر کې، یاد ساتئ الله رب العزت هغه رب دی چې ټول کائنات پیدا کړی، د هغې نه پسې ته پیدا کړی دی، تا ته دومره نالج درکړی چې تا ساینس وپېژنده، تا ته دومره نالج درکړی چې تا ته ورو د هر څیز نه خبردار شو. او که نه ته د دومره عقل د هوښیاره دانه جوړېږي او د دنیا هر یو څیز ساینس سره کمپیر کې او ایډجسټ کې، دا ته ځان سره زیاتې، ته خپل ایمان سره زیاتې. دوستانو عزیزانو، مبارکه میاشت وه، په دې کې چې څومره عبادتونه او د الله رب العزت اطاعت او ذکر عبادت او د مخلوق خدمت. نن سبا هر یو سړی دې ته تکړه دی چې د لمونځ او اودس وکړو، عبادت دې وکړه، بس د لسو په ځای شل وکړه، د شلو په ځای 10 وکړه، ختم په ځای 3 ختم کړه، 4 ختم وکړه. خوا کې سره غریب ګاونډي پروت دی، برب یقین که هر سړی وایي چې یاره څه ګراني ده او ګراني ده، چېرته ګاونډي لږ تپوس کوه، خیر په دې باندې کمېږي نه. څومره ګراني راځي، خوا کې سره سفید پوشه سره رسته د بربادي کې خو نه اوف قدرې نه. ما ته په دې اوس کلونې کې، په دې کلونې کې راته ډېر خلک داسې معلوم دي چې اوف قدرې نه تېرې، په ځان یې تېرې، لوږې تندې تېرې. او وایي زه به خلکو ته ځان سوالګری د ځان نه جوړوم، زه به د سوالګري نوم په ځان باندې کېدم. داسې حالات دي. او ما تاسې چل کوم، دومره ډېره پخه کړو، ځای کړو، لارو کې په ډېرانو کې یو ځای بل اور دې رواني کو، په دې پلیټ کې واچو، دې ګاونډي ته یې ورکتل. دوستانو عزیزانو، چې کله د مسلمان نه اخوت، مینه، محبت ووته، دا کافران په پتا باندې راځي، اټیک به دباندې. او یاد ساتئ، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دا یهود او نصارا تر هغې پورې تا نه راضي کېږي نه، تر څو پورې تا د هغوی دین نه دی اختیار کړی. د هغوی دین یا یهودي شوی دی یا عیسوي شوی دی، د هغوی دین دی اختیار کړی. که ته هر څومره صحیح ورته ځان مپې ډېډې کړي، او هر څومره جینس پینټونه واچوې، او هر څومره فرینچ ګرې پرېږدې، او هر څومره صحیح ورته
سوټ بوټ وګرځي اوی مړ دا مسلمان دی ربي می سوي اقرب وا او غي دا پته لګي کټګيري پته ولګي چې دا سوچ مسلمان دی دا بیکاره دی دا کمزور دی زر پنځه کې راځي دا راځي دا آی ته پته دوم رستاسو نالج نه چې څومره دا غي دوم رستاسو سټډي نه چې څومره دا غي په سوشل میډیا باندې زموږ مسلمانان دوره باس سره نه کوي چې سورہ غیار لا سره د مسائل تاسو موږ مسلمانان دوره نه کوي چې سورہ غیار یوې هفته مسلسل د یو طلاق مسله راغلی و او ما سره یو کس چیر چاړ کو لګیا او ولا والی ورکول مې تیر په مخ اعتراضات کې څه چیر چاړ کې مطلب دې څه یو ماته پکې لار راو بس مې د مطلب ته خبره شوې بیا چې روز ډون تلاش کوله خو قضیه نه وروته دوستانو عزیزان مسلمانانو ته زوی چې د خدای بندګانو لکه دین سره محبت شروع کړي لکه سکون دې په دې دین کې دې لمینه ور کوي رب یقینو کا کبه د دنیا په دولت او په پیسې باندې خدای اخلاص کوي کله دنیا هر څومره دولت وګټي دا ستاسو د نجات ذریعہ نه ګرځي ستاسو د نجات ذریعہ با ستاسو عمل ګرځي الله رب العزت متاسو په دې باندې عمل کولو توفیق واخر دعوانا